په تخار ولایت کې په ځانګړي ډول د چاب ولسوالۍ د سرو زرو د کانونو پر سر د تاوتریخوالي رامنځته شوې پیښه د امنیتي او مسؤلو ادارو لخوا تر کنټرول لاندې راوستل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې یاده پیښه د یو خصوصي شرکت او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د کان د استخراج پر سر د اختلاف له امله رامنځته شوې وه. نوموړي ټینګار کړی چې اسلامي امارت د خلکو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د قانون خلاف د زور او تاوتریخوالي له لارې ستونزې رامنځته کړي. د نوموړي پر وینا د پیښې د لاملونو د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي او له قانون څخه د سرغړونې په صورت کې به لازم قانوني اقدام وشي. په تخار په ځانګړي ډول په چاب ولسوالۍ کې د سرو زرو د کانونو شاوخوا سیمې له نږدې یوې اونۍ راهیسې د تاوتریخوالي او نښتو شاهده ده. دا نښتې تر ډیره د کانونو پر سر د ملکیت، استخراج او عوایدو د کنټرول له امله رامنځته شوې. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانع په تخار ولایت کې د یو کان پر سر د یو خصوصي شرکت او ځایي خلکو ترمنځ د رامنځته شوې پیښې په اړه وضاحت ورکړی. نوموړي په خپل وضاحتي پیغام کې ویلي یاده پیښه د تخار ولایت په یوه سیمه کې د کان د استخراج پر سر د شرکت او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د اختلاف له امله رامنځته شوې وه، خو د امنیتي او مسؤلو ادارو له لوري پر وخت تر کنټرول لاندې راوستل شوه. میان برخی از باشندگان ولسوالی چعاب ولایت تخار به مسئولین یک شرکت ظرفی معدن در مربوطات آن ولسوالی درگیری صورت گرفته بود که به اثر آن متاسفانه 3 تن از باشندگان محل و 1 تن از کارمندان شرکت شهید و 5 تن دیگر زخمی گردیدند. افراد مظنون به قتل که یکی آن از موظفین امنیتی شرکت متذکره و دیگری آن از مردم محل می باشند از سوی پلیس بازداشت شده است. اوضاع بلافاصله به گونه عادی برگشته و به گونه کامل تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفته است. همزمان معاون صاحب والی ولایت تخار نیز به ولسوالی متذکره رفته است تا چگونگی این رویداد را از نزدیک بررسی نماید. در حال حاضر فعالیت‌های شرکت ذی دخل در این قضیه متوقف گردیده و تحقیقات پلیس در زمینه جریان دارد. ښاغلي قانع ټینګار کړی چې اسلامي امارت د خلکو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د قانون له چوکاټ بهر د زور، تاوتریخوالي یا خپلسري کړنو له لارې ستونزې رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړې چې د پیښې د دقیقو لاملونو د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي او د قانون خلاف کړنو په صورت کې به له ښکېلو اړخونو سره د نافذه قوانینو له مخې چلن وشي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه له خلکو غوښتي چې د ورته مسایلو د حل لپاره له قانوني لارو کار واخلي او له احساساتي او ناقانونه اقداماتو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې چې وضعیت لا هم حساس بلل کیږي او خلک د دوامدار امنیت غوښتنه کوي. تمه ده چې د قانون تنظیم، امنیتي تدابیرو او شفاف مدیریت له لارې دا ستونزه حل شي.